السلام علیکم. سپیلنۍ به تاسو پیژنئ. سپیلنۍ ته په اردو کې هرمل وایي. فارسي کې دې ته اسپن وایي. د دې ساینسي نوم پیګانم هرمله دی او په انګلیش کې دې ته وایلډ رو وایي. د سپیلنۍ د صحت لپاره ډېرې زیاتې فایدې دي، خو دا مشهور د نظر بد او د جناتو لپاره دی. دې کې څومره حقیقت دی؟ ګورې د دې لوګۍ چې یو کې نو وایي نظر اثرات ختمیږي او جناتو اثرات ختمیږي. او دې باره کې میډیکل وایي چې د سپیلنۍ لوګۍ چې کوم دی هغه انټي بیکټیریل دی، انټي وایرس دی. یعنی دا جراثیم چې کوم وي هغه ختموي او وایرس ختموي. نو وایرس او جراثیم څه شی دي؟ بیماري ده. دغسې که تاسو وګورئ نو نظر بد موږ څه ته وایو؟ بیمارۍ ته وایو. د چا خېټه خرابه شي یاره ورته ډېر خوراک وکړو نظره شوي. د چا په سر درد راشي یاره ته وایي ډېر ښه سپیچ وکړو، تقریر دې وکړو یا ډېر ښې خبرې دې وکړلې نظره شي. نو نظر بد د بیمارۍ په صیغه کې استعمالېږي. دغسې جنات څه وي؟ بیماري ده. په چا میرګي راشي، اپیلیپسي چې ورته وایي، دوره پې راشي، وایي یاره جنات دي پې، نو بیماري ده. نو چې دا دواړه خبرې موږ راضی کړو دې کې بیا حقیقت شته دی. ټیک شو چې الفاظ د هغې لپاره چینج دي، مختلف دي چې یاره نظر بد یا جنات لپاره، خو میډیکل پوینټ اف ویو سره وګورو نو دا انټي بیکټیریل دی او انټي وایرس دی. نو د دې لوګي دا فایدې دي چې دا کوم ځای کې وشي نو هلته نه دا ماشي، مچان، حشرات چې کوم وي، زهریله حشرات، هغه تښتي، ختموي یې، ځغلي هلته نه. دویم د دې لوګۍ چې کوم دی هغه صحت لپاره ډېر زیات ضروري دی. نو کم د دې فایدې دي د دې د لوګي د سپیلني، د دې د پاڼو څه فایدې دي او د دې د تخم د سیډس چې کوم دي د دې څه فایدې دي، مکمل تفصیل په دې ویډیو کې ستاسو سره درکوم. د سپیلني لوګي کې دا فایده ده چې دا ذهني سکون راولي، ډپریشن ختموي، ټینشن ختموي او دا په دماغ باندې ډېر ښه اثرات پرې باسي. دغسې د سپیلني چې کوم تخم دی، سیډس دي، هغه د هغې صفوف چې کوم دی هغه د زنانو میسز لپاره چې کوم ابنارمل وي، هیز ابنارمل وي، هغې دپاره فایده کوي. د کومو خلکو په خېټه کې چینجي وي یا د ماشومانو په خېټه کې چینجي وي، د دې صفوف چې کوم دی د خېټې چینجي ختموي، د خېټې درد ختموي. د سپیلني تیل چې کوم دی هغه د جوړونو دردونو لپاره ډېر زیات مشهور دی. په بدن کې دردونه وي، د دې تیل د شړشمو تیلو کې مکس کوي او په جوړونو ولګوي، دردونه ورسره ختمیږي. د سپیلني تیل چې کوم دی هغه د سپږو لپاره، کوم ماشومانو په سر کې سپږې وي نو د شړشمو تیلو کې چې د دې صفوف یا د دې د تخم یا د دې تیل مکس کړي او په سر ولګولی شي نو سپږې هم ختمیږي. په بدن کې پړسوب وي یا دانه وي، د سپیلني پاڼې چې دی په هغې باندې وتړئ، لږې تړ مې کړي او وتړئ نو هغې سره هغه چې کوم پړسوب وي هم ختمیږي او دانې هم ورسره ماتېږي. د سپیلني د استعمال څنګه طریقه ده؟ نو استعمال په لومړي نمبر لوګۍ دی. لوګۍ څنګه تاسو ما ووي چې انټي بیکټیریل انټي وایرس چې کوم دی کې دا لوګۍ شي د جراثیم ختمیږي، بیماریانې ختمیږي، دغه شي ذهني سکون راولي. دغسې چې کوم دی خوب چې چاته نه ورځي هغې چې دې لوګۍ وکړي نو خوب ورته په سکون راځي. دویم چې کوم دی د دې صفوف دی، د دې پاوډر، د دې تخم نه چې کوم پاوډر جوړ شي هغه د خېټې درد دپاره، د خېټې چینجو دپاره چې کوم دی ډېر بهترین وي. سپیلني نه جوړه یو نسخه د تاسو ښیمه، هغه تاسو استعمال کوئ، د جوړونو دردونو لپاره ډېر زیات بیسټ رزلټ ورکوي. په هغې کې کم اجزا دي؟ نو په لومړي نمبر سورنجان شیرین 10 ګرام، سورنجان تلخ 10 ګرام، سپیلنۍ چې کوم دی دا 10 ګرام، هرمل یا اسپند ورته وایي، او مصبر 10 ګرام. دا به ټول پاوډر کوي، صفوف به جوړ کوي او 500 ملي ګرام کیپسول کې به بند کوي. سهار ماښام یو کیپسول تاسو استعمال کوئ، یه بیشوره دی، انشاءالله جوړو دردونه مکمل ختم شي. که دا نسخه خپله نشئ جوړولی تاسو آنلاین هم اډر کولی شئ، زما په کلینیک دا موجود وي، تاسو به انشاءالله د پوسټ آفیس په ذریعه باندې ملاو شي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوي، دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، الله حافظ.